سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر محراق ته ډېر ښه راغلاست. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د افغانستان د یو لړ موضوعاتو پر سر یو سیمه ییز سفر پیل کړی دی، که څه هم له دغه سفر څخه شاوخوا شپږ ورځې وتې دي، خو لا هم دغه سفر نه دی تکمیل شوی او عملا توماس ویست په سعودي عربستان کې د سعودي چارواکو او په ورته مهال د اسلامي همکارۍ سازمان له ګڼو مشرانو سره د افغانستان د بشر حقونو د ښځو موضوعاتو او ورته نورو مسایلو په تړاو خبرې کوي. که څه هم تمه ده چې سبا دغه شخص متحده عربي اماراتو ته لاړ شي او په ورته مسایلو له عربي چارواکو سره هم هلته خبرې وکړي، خو په ټوله کې د دغه استازي دا لومړی سفر نه دی او له دې مخکې هم ګڼ نور سفرونه په همدا ډول ترسره کړي دي. هغه څه چې تر ډېره پورې مهمه دي په ملموس ډول باندې له ده د سفرونو څخه هغه پایلې نه دي رامنځته شوي چې تر ډېره پورې حس کېدي او د دوی د ناستو یا د لیدوکاتو څخه مخکې رسنیز کېدلې. دا چې عملا دغه سفر د کومو اهدافو او موخو لپاره د امریکا لپاره ترسره شوی دی، څه پکې نغښتي دي او تر ډېره پورې دغه هیوادونه چې دی ورځي یا یې د ده کوربه دی تر ډېره پورې د افغانستان په چارو کې څومره د ستونزو د حل په برخه کې مهمه رول او اغیزه درلوده شي. پر همدې موضوع د بحث لپاره راسره په پروګرام کې درانه میلمانه د سیاسي چارو شنونکي هر یو ښاغلی سید بلال احمد فاطمي صاحب او ترڅنګ هم احمد خان اندر صاحب دي چې لاجت په ورسره وغږېږم. دواړو میلمنو ته سلامونه او ښه راغلاست وړاندې کوم. فاطمي صاحب اجازه راکړئ بحث له تاسو پیل کړم. ما مقدمه کې یادونه وکړه د توماس ویست دغه لومړنی سفر نه دی چې د افغانستان د ګڼو مواردو په تړاو یې سیمه ییزو هیوادونو ته ترسره کوي. هغه سفر چې عملا اوس تازه پیل شوی دی لا نه دی ختم شوی او د ګڼو هیوادونو له مهمو چارواکو سره د افغانستان په تړاو کې بحث کیږي، څه تعقیبوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فیضان صاحب تاسو ته، قدرمن مېلمه اندر خان احمد خان اندر صاحب ته او ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات تقدیم وشي. علیکم السلام. تاسو معلومه ده چې ټام ویست د افغانستان د قضیې په هکله د امریکای خاص استازی دی او هغه د افغانستان متعلق موضوعاتو باندې حرکتونه کوي او په دې ساحه کې په مخالفین او موافقینو سره ګوري او جریاناتو نه ځان او خپل مملکت خبر ساتي. په دې لړۍ کې د اوس راغلی 45 مملکت د پولیس کې دي. په اول سفر کې د پاکستان ته راغی. په ظاهري توګه باندې دا ویل چې د مهاجرینو قضیې لپاره راغلی دی تر څو پاکستان د جبري ایستلو نه منع کړي او فکر کوم چې کوم تمه چې پاکستان درلودله چې څه اقتصادي کومک وشي داسې یو سزونګی ورکړی دی چې څه مقدار کومک د اقتصادي به د مهاجرینو په هکله پاکستان سره کوي تر څو پاکستان دغه خپل اقدام چې شروع کړی دی چې تر اوسه 15 لکه افغانان یې ایستي دي چې دغه متوقف کړي او دغه جریان ته ادامه ورنه کړي. مګر ترڅنګ موږ تاسو ګورئ ځینې خبرې نورې هم دغه شولې چې د پاکستان کې د بلوچستان د ایالت وزیر داخله جان نصیبزي ویلي چې که افغانستان کې ترهګرۍ دغه مخه ونیول شي نو موږ به مجبور شو چې امریکې ته اډې ورکو او امریکا به په افغانستان باندې خپل عملیات د افغانستان نه شروع کړي. په دې ترڅ کې د ټام ویست ویلي چې موږ کوم داسې پلان نه لرو چې د پاکستان اډې زموږ لا وغواړو، تر اوسه داسې کوم پروګرام نه لرو. اما دی ویل چې که چېرته پاکستان ته ګواښ د ترهګرۍ مخ شي او چون دی زموږ د خط اول د سیاست کې په منطقه کې قرار لري نو موږ کېدای شي دی د دفاع لپاره خپل هغه لازم اقدامات وکړو. اوس راځو دې ته چې آیا واقعا امریکا غواړي چې په منطقه کې اور بل شي؟ تاسو ته معلومه ده چې دا خبره د طالبانو د راتګ سره دا خبره موږ کړې وه چې په منطقه کې هم د طالبانو او په امریکایانو په دوحه کې په دې موضوع خبرې شوې وي او عین حال کې د امریکې هم لویه غوښتنه دا ده چې دې منطقه کې اور ولګېږي ځکه دغه اور لګېدل په دغه منطقه کې د امریکې په ګټه داسې دي چې د چینایانو ون بیلټ روډ مسله به کاملا متوقفه شي او په امریکا غواړي چې د افغانستان او د طالبانو او د پاکستان ترمنځ به یو اور ولګي. یعنې ظاهرا دغه سفر چې توماس ویست پیل کړی دی استثنا له نورو موضوعاتو هغه لوبه ده چې خپل امریکا یې په سیمه کې غواړي پیل کړي چې تاسو ورته د اور د بلولو نوم ورکوئ. ګورئ دلته توپیر څه دی؟ دلته امریکا غواړي چې پاکستان چې نور سره 20 کاله دغله لوبه کړې ده، پیسې ترې واخیستلې، ترهګرۍ جنګ دغه وکړه، همدغه ټي ټي پي همدغه طالبانو
ټول تایید او همکاري پاکستان خپل وکړله. نو امریکا غواړي د جنگ ونخلي، خو خپل امریکا په مستقیما داخل نه او پیسې ورنکي، خو جنگ ونخلي. پاکستانیانو ګوري د دغه پیشنهاد سره چې جان اسیسی کړی دی او یا خواجه آصف پخوانی وزیر دفاع کړی دی، هغه داسې دی ښیي چې راځه امریکا پکې داخله کا چې لکه پخوا جنګونه چې په منطقه کې شوي د امریکې معذرت غواړم، امریکې د ټوپک د پاکستان په اوږه ایښی دی او جنګ یې کړی دی. دا ځلې پاکستان غواړي چې ټوپک د امریکې په اوږه کېږدي او دا جنګ منطقه کې ادامه ورکړي. نو امریکا اوس فعلا دغه ته حاضره نه ده چې مستقیما خپله راشي او بیا دوباره د جنګ کې داخل شي او افغانستان بمبارد کړي، مګر امریکا دا غواړي چې په منطقه کې دلته دا اور ولګېږي او دوی په دغه شخړه باندې مبدل شي. د دې د ټام ویسټ د سفر ترڅنګ یو بل سفر هم ډیر اړین دی چې د دې سفر سره دغه لري. موږ تاسو ګورو چې عاصم منیر د دسمبر میاشت یو ځل بیا تللی دی امریکې ته او په خپل عاصم منیر د امریکې د خارجه پالیسي یو مخالف جنرال دی او د چینایانو سره د نزدېکت عامل یو جنرال دی. مګر راځئ چې وګورو په تاریخي لحاظ سره کله چې دغه د پاکستان د لوی درستیز جنرالانو په تاریخ کې امریکې ته سفر کړی دی، آیا د هغې عواقب او نتیجې څه راوتې دي؟ په 1980 کې کله ضیاءالحق امریکې ته ځي، استقبال کېږي، په نتیجه کې چې بیرته راځي د افغانستان جهاد په مقابل د روسانو شروع کېږي، د ټولې نړۍ نه پاکستان ته پیسې راځي او د امریکې د نیو ورلډ آرډر جنګ په دې منطقه کې شروع کېږي او دا جنګ ادامه تر څو چې روسان شکست خوري. په 1999 کې کله چې مشرف امریکې ته سفر کوي، بیرته چې راځي موږ تاسو ګورو مشرف قدرت لاس کې نیسي، ځکه چې د لوی درستیزو او لوی درستیزي رئیس جمهور د طالبانو د حکومت پرځولو مسله راځي، د ترهګرۍ جنګ او د ترهګرۍ په جنګ کې د امریکې ترڅنګ ودرېږي او د اسلامي امارت حکومت ته راپرځول کېږي. په 1914 کې موږ تاسو ګورو چې کله راحیل شریف د 3 ورځو سفر لپاره ځي، اما سفر 14 ورځې طول وباسي، هلته ورته مډال ورکول کېږي، سرې قالین ورته هوارېږي او دا دې ته را پروګرام ورته جوړېږي چې کوم اهداف پاکستان کې دغه لري امریکا هغه پلی کړي. موږ تاسو ګورو چې بیرته راځي آرمي پبلک سکول واقع کېږي، 152 دغه وژل کېږي د ماشومان په نتیجه کې د نظام د پاکستان کې د قانوني تغییرات راولي، اردو په نظام کې داخله کېږي، زمام د اکثرو مسایلو په خپل لاس کې نیسي او په عین حال کې د نواز شریف د حکومت چې د چینایانو سره نزدېکت درلود، د هغې د راپرځولو لپاره پروګرام شروع کېږي او په نتیجه کې عمران خان قدرت ته را رسول کېږي. بیرته بیا موږ تاسو ګورو چې د اوسنی سفر بیا کله چې تاسو هغو ته یادونه کوئ، اوس هم ورته یو سفر ترسره شوی دی او د دغه پاکستاني چارواکي له سفر سره هممهاله په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې البته برید هم وشو چې تر ډېره پورې مخکې زموږ په دغه پروګرام کې شنونکو دغه سازماندهي شوي کارونه بولي. آیا دغه سفر هم همغه اهداف او مقاصد تر ډېره تعقیبوي؟ بالکل، ما دا څلور مثاله ورکړی، دا یو مثال بل پاتې دی، ورپسې راځم د عاصم منیر باندې. بیرلند په 1918 کې جنرال باجوه امریکې ته او دا سفرونه ټول په دسمبر میاشت کې صورت نیسي، ځکه چې د جنرال لوی درستیزونه د پاکستان د نومبر په میاشت کې تغییر خوري، په دسمبر په اول دسمبر کې دوی نه ځي، په 2 دسمبر کې خپل یعنې یو کال چې پوره کړي بیا د امریکې ته ځي. نو عاصم منیر د پروسه کال تعیین شو، څه کال دی چې کال پوره شو د اوس لاړه دغې ته. په 1918 کې چې باجوه لاړه، باجوه نه استقبال وشو، باجوه سره خبرې وشولې، بیرته د دوحې د معاهدې باندې خبرې شروع شولې. موږ تاسو ګورو 1918 اتلسم او 19 کې په دوحې په قرارداد باندې خبرې دغه وشولې، په 1920 کې قرارداد امضا شو او په 1920 کې امریکایان د منطقې نه ووتل. فلهذا که تاریخ په لحاظ چې ما تاسو ته دا تشریح ورکړله، تاسو د پاکستان د لوی درستیزونو دا سفرونه امریکې ته وګورئ، دا خالي یو تغییر نه نو. اوس راځو چې عاصم منیر دا تک تاسو به وګورئ چې عاصم منیر دغه تک چې شوی دی بیرته راشي په منطقه کې حتما یو سیاسي تغییر راځي او دلته به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ یو د شخړې او جنګ دغه کېږي. دغه عاصم منیر چې د امریکې سره مخالفت او د چین سره نزدېکت لري، په دغه سفر کې کېدای شي دوی هغې سره داسې یو خبرې وکړي چې د چین نه فاصله پیدا کړي، بیرته امریکایانو سره نږدې شي، کم مقدار پیسې چې امریکایان دې ته ورکوي هغه پیسې به دې ته ورکړي
او د خپل په پالیسي کې تغیر راولي. او دلته موږ تاسو به تاسو دا اوس نه ویل شم د دې راتګ نه پس یعنی په 2023 کې تاسو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ یو جګړې پیشخیمه ثابتېدلی شي او تاسو به وګورئ په نتیجه کې پاکستان اردو کېدای شي په افغانستان باندې حمله وکړي نظامي او افغانان مجبور دي ډېره مننه کوم فاطمه صاحب لپاره د پاکستان په مقابل کې وي. کور مو ودان له تاسو څخه بیرته تاسو سره ګرځم. اندر صاحب ظاهرا د فاطمه صاحب استدلال یا باور دغه دی چې په سیستماتیک ډول په منظمه تګلارې سره امریکا غواړي خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. هغه څه چې اوس عملا د توماس وید سفر ترڅنګ د پاکستاني چارواکو سفر د خپله واشنګټن ته د هغوی ناستې او لیدکاته په پاکستان کې بریدونو ترسره کول، سیمه ییز تحولات رامنځته کېدل او په ټوله کې د پاکستان هغه نیت چې د افغانستان په تړاو دی. تاسو څه پکې وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی فیصل فیضان صاحب تاسو ته د تاسو د پروګرام قدرمن او دروند میلمه ښاغلي سید بلال فاطمي صاحب ته او خپلو ټولو هېوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه به لومړی دا وایم چې امریکایانو کله چې خپله ماته ومنله بیا د طالبانو سره مذاکرات پیل کړل. د دوی د مذاکراتو په نتیجه کې پخوانی جمهوریت ړنګ شو. وروسته له هغې نه موږ وینو چې د امریکا دغه ښاغلی استازی توماس ویس ځینو هېوادو ته سفرونه کوي او وروستی سفر یې چې 4 هېوادو ته دی پاکستان په شمول. دوی ګوره د باندې آیا نه پوهېږي یا نړۍ غولوي که افغانان غولوي یا خپله د امریکا خلکو ته هم باید دا سوال متوجه شي. په قطر کې د اسلامي امارت سیاسي دفتر شتون لري، هلته رئیس ورته ټاکلی ښاغلی شاهین. همداسې په خپله د افغانستان د اسلامي امارت له چارواکو سره دوی هېڅ نه ګوري، برعکس هغو هېوادو ته ځي چې هغه زموږ هېواد یې وران کړی ده، زموږ سره په بربند ډول دښمني کوي لکه پاکستان. دا واضح خبره ده چې دلته نوې پروژې دي د امریکا، نه د افغانستان د خلکو د حقوقو، نه د بشر د حقوقو او نه د ښځو د حقوقو په فکر کې دي، نه د مهاجرینو تشویق سره ده. که نه دوی کولی شي پخوا هم پاکستان ته ګوتڅنډنه وکړي چې مهاجرین په زور ونه باسي، او یا دا مهاجرین چې وروسته د دوی د نظامیانو له تګ څخه چې خرابه مذاکرات یې ترسره کړل 1.5 میلیونه افغانان مهاجر دي په بېلابېلو هېوادو کې له ستونزو سره مخامخ دي. حتی په امریکا او کاناډا کې په خپله د افغان پخوانیو نظامیانو سره دوه مخی چلند کېږي، ډېرې ستونزې رازېږولي. نو دلته د افغانستان د اسلامي امارت دنده څه ده؟ ولې د نږدې 2.5 کاله کې چې د چوکیداري په ډول حکومت په وخت به ولې زموږ حکومت اعلامیه نه خپروي؟ ولې دایمي کېږي نه؟ ولې د توماس ویس سفرونو ته مخکې له مخکې امادګي نه نیسي چې دوی ته ووایي چې تاسو له موږ سره وغږیږئ، زموږ سره ولې د نورو هېوادو سره لکه د تل په شان سودا کوي؟ زه منم د ښاغلي فاطمي صاحب خبرې ټولې تاریخوار وي، خو دا هم باید ووایي چې په دې کې افغانان هم ملامت دي. څنګه کېدای شي چې زموږ د هېواد په هکله په بېلابېلو هېوادونو کې ناستې کېږي او هلته زموږ د حکومت دا چې څه رقم حکومت ده، د افغانستان حکومت ده. نړۍ باید دې ته توجه وکړي چې د افغانانو نمایندګان یا د اسلامي امارت نماینده باید هلته وي. که چېرې دوی اول خو طالبانو سره خپله لوبه ترسره کړې ده، ښه ورسره ملګري وو، او اوس چې دوی طالبان نه غواړي، نور افغانان سیاسیون کم دي چې زموږ نخبګان وغواړي او له دوی سره د افغانستان په هکله خبرې وکړي. خو معلومیږي چې دوی د خپل ځان په فکر کې دي، خپلې پروژې خپلې لوبې تر مخ بیایي، او د روسیې د ولسمشر تګ عربستان ته هم تاثیر لري، د اوکراین جګړه، همداسې د حماس جګړه له اسرائیلو سره. تاسو وګورئ چې که چېرې سعودي عربستان د دوی سفر کوي او هغه زموږ په د هېواد او د ځمکنۍ بشپړتیا زموږ د خلکو په غم کې وای، ولې د حماس ولې د فلسطین د خلکو غم نه خوري چې دوی ورځي د موږ په سر هغوی سره سودا کوي؟ 19 مملکت عربي دي او ځان یې غلی نیولی د حماس او د اسرائیل په جګړه کې. په بخښنې سره کله چې تاسو د دغو خطرناکه پروژو یادونه کوئ، اوس څه واقع کېدونکي دي؟ که څه هم تاسو یادونه وکړه چې دغه ناستې باید اسلامي امارت چارواکو سره وکړي، دوی دغه موضوع په فقراتو مطرح کړې ده چې باید خبرې د ستونزې د خبرو اترو له لارې حل شي. لکه تاسو یادونه وکړه په قطر کې اوس عملا یو پرانیستی دفتر شتون لري او دغه خبرې د دې ټولو مسایلو پیله مغزه کې شوي دي. کله چې هلته یوه ګزینه شته، دلته خپل حکومت وایي چې زه هم یوه مستقیمه ګزینه یې راسئ، موږ سره خبرې وکړئ، او بل ورته امریکایي چارواکي بیا هېوادونو ته تر ډېره ترجیح ورکوي چې هلته خبرې وکړي. څه پېښېدونکي دي؟ دغه خطرناکه پروژه چې تاسو نوم ورته ورکوئ، په دې کې موږ څه وینو؟ مننه کوم. حقیقت امر دا شی ده
کېدای شي لکه تل په شان زه چې کوم واقعیتونه وایم یا فاطمي صاحب وایي بیا نو خلک ټاپي وایي چې د طالبانو استازیتوب کوي. نه، دلته د افغانستان استازیتوب ده. زموږ هېواد بیا جګړې ته سره مخامخ کېږي. زموږ خلک همدا اوس ستونزو سره ژوند کوي، هجرتونه کوي، له بلې خوا نور هېوادونه رالیږي. موږ باید ملي منافع په نظر کې ونیسو. په هغو ناستو کې چې د اسلامي امارت استازي ګډون لري، دا په دې معنی دا ناستې مثبت نه دي. او دوی چې دغه لوبه ترسره کوي، دوی زموږ د خام سیاست نه استفاده کوي. زه بیا یادونه کوم چې ولې زموږ حکومت نه دایمي کوي، ولې سیاسي تعامل نه کوي. ستونزه چېرته ده چې بهانیم نړیوال ته پلاس ورکړي او زموږ په سر باندې تجارتونه کېږي او زموږ نه یوازې چې استاذ ته ګډون ورکول کېږي، بښنه غواړم، نه یوازې چې امیر المؤمنین خلک نه ویني بلکې استاذ هم خلک نه مني. دا به ښایي چې لومړی اسلامي امارت په کور دننه کې د یوې لویې جرګې جوړولو ته مخه کړي تر څو دغه هېوادونه که زبرځواکونه دي او که ګاونډیان دي په دې پوه شي چې افغانان ملي یووالی لري، افغانان خپل افغاني حکومت لري. موږ باید له دوی سره وغږیږو. که چیرې همدغه پروژه همدغه کړنه هم د اسلامي امارت هم د نړیوالو روانې، دا په دې معنی چې له موږ سره به څوک نه غږېږي، زموږ به په سر به سودا کېږي او د افغانستان کشاره به ورځ تر بلې اوږدېږي. زه د حکومت پیام نه یم، خو دغه مورد کې زه یادونه کولی شم چې چارواکي وایي چې بین الافغاني خبرو اترو ته چې ظاهرا تاسو د لویې جرګې نوم ورته ورکوئ اړتیا نشته یا نه لیدل کېږي. بل طرف د تعامل خبره که په نړیواله سطح رامنځته کېږي، دوی وایي چې موږ آماده یو د نړۍ سره عملا په تعامل کې واقع یاستو، خو هغه څه چې تر ډیره پورې اوس تاسې پرې نیوکه کوئ چې هغه رسمي تعامل نه دی یا د رسمیت پېژندلې موضوع پکې نشته یا د سرپرست حکومت د چارو مخ ته تګ خبره تاسې کوئ، دغه موضوع به تر ډیره بېرته نړیوالو پورې د دوی په وینا باندې ورګرځي او اړتیا ده چې هغوی باید اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. دوی خو هر څه چمتو کړي د دوی په وینا. هېڅ نه دي چمتو کړي. نیم قشر د ټولنې حقوق تر اخیستي دي. زما هېواد چې وران وران ده، زما خویندو ته د تعلیم تحصیل د کار اجازه نه ورکوي. په نړۍ کې به داسې یو حکومت پیدا شي چې دوی په رسمیت وپېژني. آیا په نړۍ کې بل داسې اسلامي نظام یا حکومت شته چې د خپل اولادو تعلیم یې بند کړی وي؟ دا هېڅوک نشي ورسره منلی. دا بهانه دوی په لاس ورکړې ده. که چیرې دوی د افغانستان د خلکو غږ واوري، د نجونو ښوونځي خلاص کړي او یو څه نورې نوآوري راولي په کابینه کې، ښځو ته حق ورکړي، کار حرکات وسپاري، تاسو به وګورئ چې نړۍ به دوی ته منډې راوړي. توماس ویس به پاکستان چې زما هېواد ته هره ورځ ګوښتنډنې کوي، زما هېواد یې دا 15 کاله ورانکړی ده، یا عربستان، هغه به توماس ویس به قندهار ته ځي او یا به کابل ته راځي، زارۍ به هم کوي. کور مو ودان. ډېره زیاته مننه اندر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. فاطمي صاحب، یو لور ته تاسې د دغو پروژو یا د هغه مورد د احتمال یا د وقوع خبره وکړه چې تاسو وویل چې په 2024 کال کې هغه لوبه پیل کېږي، پاکستان خپل رول پکې ادا کوي یا ورته نور مسایل، خو په هغه څه چې په دغو شرایطو کې تر ډېره مهمه دي، د ځینو اسلامي هیوادونو زبرځواکو هیوادونو موضوع ده چې د افغانستان په اړونده کشاله کې تر ډېره پورې مهم یادېږي. خپل عربستان که څه هم په افغانستان کې رسمي ډیپلوماتیک دستګاوې یا دفاتر فعلا نه لري، مخکې دغه ټول کړي دي، خو کله چې د افغانستان موضوع د دغه هیواد سره جفت منځته راځي هغه تر ډېره پکې مهم یادېږي. د افغانستان د روانې کشالې د حل په برخه کې که فرضاً د هر چا سره ګوري لید او کاته کوي، څومره مهمه ده چې دا په واقعي ډول باندې کار وکړي او د افغانستان ستونزو حل په برخه کې هغه مثمر ګام واقع شي؟ فیضان صاحب، دا یو واقعیت دی چې جنگ چې دی د یو مثبت حرکت نه دی. دا همین چې تباهي راولي، د انسانان وژني، منطقې د اور اخلي، تمدنونه د منځه وړي او موږ تاسو 4-15 کاله کېږي په دې اور کې سوځو او دا اور په افغانستان کې بل دی. خو په عین حال کې بعضې وخت د جنگ د مثبتو حرکتونو او د نوي تمدنونو د زیږندې باعث کېږي. د طالبانو د راتګ نه مخکې دا زما پیشبیني وه چې که دا ځلې طالبان راځي، طالبان به د پاکستان سره جنګېږي او دا به د بقا جنګي. او دا 2 کاله هم دا تجزیه ما کړې ده او دا خبره ما کړې چې د پاکستان سره یو جنګ زموږ لازمي دی. که دغه جنګ موږ ونه کړو، دغه لاس د پاکستان زموږ د ګریوان نه نه کوزېږي. دا 15 کاله دی، دا به ادامه لري. د څه لپاره یې وکړو فاطمي صاحب؟ بخښنې سره، د څه لپاره یې وکړو؟ ګټلی یې شو که نه شو؟ دغه پوتنسیال اوس موږ لرو که نه لرو؟ او یا په نړیواله کچه لکه څنګه چې اوس افغانستان انزوا کې قرار لري، دغه موضوع لا هم نوره دوامداره کېږي نه؟
ګورئ زه همدا ته راتللم دا جنگ زمونږ لپاره یو لازمي جنگ ګرځېدلی دا زمونږ د بقا او د حیات جنگ دی او د پاکستان د لاس زمونږ د ګریوان نه د وتلو لپاره پاکستان په موږ وغواړو نه غواړو د امریکې په پلمه باندې په افغانستان به حمله کوي خو د جنگ په نتیجه کې دا زما یاد لرئ امریکا د پاکستان تر څنګ نه ودرېږي چې جنگ ونښته افغانستان او پاکستان جنگ ونښته هندوستان اوس فعلا فرنټ لاین کې فرنټ ماین د امریکې دی خارجه پالیسي دی په منطقه کې د 15 کاله په منطقه کې د خارجه پالیسي د امریکې پاکستان مخکې وړله اما اوس د چین او د روسیې په مقابل کې فرنټ لاین پاکستان نه دی هندوستان دی فلهذا امریکا اوس فعلا دلته په دې ده چې دغه جنگ ونښلي کله چې جنگ ونښلي هندوستان به په پاکستان حمله کوي افغانستان به په حمله کوي پاکستان به د منځه ځي او امریکا به د افغانستان تر څنګ ودرېږي دا یاد لري دغه طالب سره به امریکا ودرېږي پاکستان به وایي او افغانستان به خپله ځمکه د پښتونخوا لاسته راوړي فاطمي صاحب کله چې بلې دغه موضوع که فرضاً واقع کېږي لکه څنګه چې تاسې وایئ چې هند فقط کمین ته ناست دی ترڅو پاکستان په یو نه یو ډول باندې ولویږي او خپل یې ونیسي یا دغه اقدام یا دغه ابتکار د هغوی له ادرسه وشي دلته بیا د افغانستان او هند ترمنځ نورې ستونزې نه راایجادېږي ستاسې په اند فکر نه کوم د جنگ په نتیجه کې د دښمن دوست چې دی هغه ستا دوست دی په لحاظه نو هندوستان سره اړیکې ښې کېدلی شي په عین حال کې د پاکستان د تضعیف لپاره امریکا به زموږ تر څنګ ودرېږي پاکستان کې که د ګوادر زموږ لاسته راځي امریکا د هغې ته سترګې لري د ګوادر د هغې به موږ تاسو یو قرارداد دوی سره کوو موږ به خپله خاوره او بل پروګرام په دې جنګ کې د امریکا دا دی چې یو دا دی چې د منطقه کې د چینایانو روسانو او د ون بیلټ روډ مسله معطله کړي بله دا ده چې کله جنګ خلي امریکا به دفعتا شورای امنیت ته وایي چې د پاکستان اتم بم خطر دی کیدای شي دا د طالبانو یا چا لاس ته ولویږي نو هغوی به داسې یو قرارداد پاس کوي او د پاکستان نه به د اټومي قدرت به دوی اخلي او پاکستان به خالصه راکوي دا لوبه چې امریکا د 40 کاله کړې دی همداسې نه ده کړې دا پاکستان چې تضعیف حالت کې دی او د خپونه لوېدلی اقتصاد دا په خپله نه دی شوي دا د امریکې طویل مدته خارجه پالیسۍ په نتیجه کې دې ته رارسېدلی اوس هغه نقطه ده چې دوی باید دا جنګ واچوي او دا جنګ زه فکر کوم چې غیر ممکنه ده چې ودرول شي دا حتمن صورت نیسي او انشاءالله په نتیجه کې ګټې د افغانستان د خلکو ده جنګونه موږ ډېر کړي ضرر هم ډېر لیدلی خو دا جنګ د افغانستان خلکو ګټه وي افغانستان بلوچستان دا ګوادر دا زموږ لاسته راځي پاکستان به ټوټې خوشحاله اوسئ فاطمي صاحب اندر صاحب بس به له تا سره راټول کړمه پاکستان داسې یو حالت کې واقع کېږي چې په هغه کې به افغانستان په عامه اصطلاح پرې فاتح ګرځي یعنې پاکستان فتح کېږي دغه مورد شونی دی کوم تحقیقات یا کوم زده کړې چې موږ پخوا په درسونو کړي پاکستان دومره مضر او قوي د نړۍ په سطحه استخبارات لري او هغوی په جګړو کې معلوم شوي چې په بنګلادیش کې هم ماته خوړې له هند سره هم زور شوی او جګړه نه کوي ای کاش چې موږ داسې کړي وای لکه ښاغلي فاطمي صاحب چې ویلې او دا خوبونه رښتیا شوي پاکستان ډېر قوي لوبه کوي هغوی اوس هم کوشش کړي چې څنګه د اسلامي امارت مقابل کې خپل افغانان اندر صاحب یا مورد سره چې زه ته ډېره پورې خپله په دغو خبرو کې موافق نه یم هغه دغه دی که پاکستان په اړه باندې د پروژې د موجودیت خبره کېږي اوس د کډوالو په تړاو خپله سیاست دوی بدل کړی ظاهرا دوی جنګ غواړي یعنې نه دوی لوبه کې جنګ نه غواړي تاسو وګورئ دوی لوی درسیز په ترکیه کې هم د افغان هغو پخوانیو ځینو خلکو سره ولیدل چې جمهوریت نه تښتېدلي جمهوریت په وخت کې کار کوه اوس د امارت نه تښتېدلي دي او په تاجستان کې مو کتل دوی ډېر کوشش کوي لوبې کوي او نړۍ هم ورسره ځینې هېوادونه دوی باداران ورسره دي دوی جګړه نه کوي کوشش کوي چې فشارونه راوړي او د توان له افغانان سره نه لري دا پاکستان له د اټومي بم سره او دا اردو د افغانانو او د افغانستان اسلامي امارت داسې ده لکه وار ویلي لکه پېشۍ چې زمري په بریتو ګوتې وي دوی پوهېږي بریونې زموږ ته جګړه کوي دا دوی ماته ده کور مو ودان ډېره زیاته مننه کوم له تاسو څخه ښاغلی اندر صاحب او همداراز فاطمي صاحب چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ هر کله راشئ له تاسو ټولو لیدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې شېبې زموږ سره وئ تر بیا ښې چارې ولرئ
له لیدلو مو مننه.